الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د قربانۍ په ورځ او په عامو حالاتو کې چې کوم حیوان ذبح شي نو په هغې کې د 7 اندامونو خوراک مکروه تحریمي دی. یو ته مراره یعنی تریخی وایي، او دویم غدود یعنی مرغیړي چې وینه راغونډه شي او غوټه ترېنه جوړه شي، د دې خوراک مکروه تحریمي دی. او دریم مسانه یعنی د تشو وړو میتیازو تیلی او کڅوړه. او څلورم فرج یعنی د میږي او د ګډې د تشو یعنی د وړو میتیازو ځای. او څلورم الذکر یعنی د نر حیوان یعنی د ګډ او د پسه د وړو میتیازو ځای. او شپږم خصیتین یعنی هګۍ. اوم الدم المصفوح هغه وینه چې د ذبح په وخت کې خارجېږي. کرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم من الشاة 7. حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګډ پسه کې 7 شیان 7 اندامونه مکروه یعنی مکروه تحریمی ګڼلي دي. د کریه لفظ چې مطلق راشي مکروه تحریمی ترېنه مراد دی. المراره یو تریخی دی، والمسانه او بل د تشو یعنی د وړو میتیازو تیلی او کڅوړه موږ هم ورته مسانه وایو. او بل والغد غد او غدود یعنی مرغیړي چې وینه راغونډه شي او غوټه ترېنه جوړه شي. والحیا یعنی فرج د میږي او د ګډې د تشو یعنی د وړو میتیازو ځای. والذکر یعنی د نر حیوان د ګډ او د پسه د وړو میتیازو ځای. والانثیین یعنی خصیتین او هګۍ. او دارنګې الدم المصفوح هغه وینه چې د ذبح په وخت کې خارجېږي. نو ګوره دا وینه خو حرامه ده، نو دا نور 6 شیان هم ورسره حرام دي.